حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمائی، حضرت حسن وی زما د قسم د جمعې ورځ وه، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ته مې کتل نو جامو کې ټوټې لګېدلې وې، نو ما هغه ټوکړې وشمېرلې 12 ټوټې ورته لګېدلې وې، 12 ټوکړې. او یو ځل یې جامو شلې ده نو درزي لی ولېږله وی دې ته یو ټوکړه واچوه، نو هغه درزي ورته نرمه پسته ټوکړه واچوله، نو چې دله جامه راولېږله وی دا خو ورته نرمه اچولې ده، واپس یې ورولېږله وی غټه مضبوطه کپړه ورته واچوه. او خپلو عاملانو ته، وزیرانو ته، گورنرانو ته چې کله به یې لېږل نو دا به ورته نصیحت کو چې ګورې ته خو لاړې د پلانکۍ علاقې گورنر مې کړې، خو ګورې نری جامې به نه اغوندې، غټې به اغوندې، معده ډوډۍ به نه خورې، د کلک وړو ډوډۍ به خورې. دوه شو. او دریم دا دی چې په ځان به څوکیدار نه مقرره چې هر وخت د مسلمان اجت او تا ته را رسېدی شي، څوکیدار به نه مقرره. نو په بصره کې یو گورنر مقرر کړی و، عیاض یې نوم و، د هغه متعلق چا شکایت وکړه چې ځان ته څوکیدار مقرر کړی دی او چې کله یې خوښي ځان ته خلک پرېږدي او چې کله یې خوښه نه پرېږدي. محمد ابن مسلمه رضی اللہ عنہ بولے بیت اللہ سے پورا تحقیق وکړه بیا ماله راشي. هغه لاړ چې معلومات یې واخېستل، راغی وی امیر المؤمنین خبره رښتیا ده، ځان ته څوکیدار مقرر کړی دی، چې کله یې خوښي خلک پرېږدي او چې یې خوښه نه پرېږدي. وی ډوډۍ څنګه ده؟ وی د معدې ډوډۍ خوري. وی جامې څنګه ده؟ وی نری باریکه جامه اغوندي. سوال جواب یې ورپسې وکړو، ته ما معزول کړې راشي. د ګورنرۍ نه یې مات که بل ګورنر یې مقرر، او چې مدینې منورې ته یې راوسته ورته وی ښه ته د مسلمانانو ګورنر یې، مسلمانان به غټې جامې اغوندي درنې او ته به نری باریکې جامې اغوندي، مسلمانان به څه غوړه خوري او ته به د معدې ډوډۍ خورې، او تا ته د مسلمان چې اجت شي نو ستا څوکیدار به ولاړ وي، کله به یې پرېږدي او کله به یې نه پرېږدي. ته ما د ګورنرۍ نه مات کړې. او اوس به داسې کې چې نری د شړۍ جامې یې وله ورکړې، دا شړۍ ټي که نه دا ویښتو والا هغه سړی ګرۍ، ځکه هغه خو د ویښتو وي که نه، 2 څادره یې ورکړه دا واغونده را خپلې جامې دې لرې کړه، او ګډه چیلۍ یې وله ورکړه، کونټه یې ورکړه، وی لاړ شه صحرا ته او دا ګډه چیلۍ سره وه چې یو میاشت په سترګو نه وینم چې د وجود نه دا کبر وباسم. ته به د قیامت پر ورځ الله له څه جواب ورکوې، او عمر به خدای له د قیامت پر ورځ څه جواب ورکوي چې د بصرې والي یې هغه سړی مقرر کړی دی چې د قوم جامه یو شان وره د بل شان ده، د قوم ډوډۍ یو شان وره د بل شان ده، او ځان ته څوکیدار مقرروي. نو په خپله 12 ټوکړې به په جامه کې وي. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایي ما وشمېرلې 12 ټوکړې ورته لګېدلې، او ټوله شپه به یې د الله تعالی عبادت کوو، ټوله شپه جلل دی. او چې کله به پېشمني شو نو بیبي او د کور خاوندان به یې پاڅول، وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، دا آیاتونه به یې لوستل او ټول به یې پاڅولي، پاڅېږه تهجد وخت دی چې تهجد وکړې. مصر چې کله فتح شو، شام او د مصر د علاقې، نو د مسلمانانو چې هلته کې کوم والي دی، ګورنر دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ پسې سوال جواب ولېږه چې صاحب شام ته راشي. شام د مسلمانانو په قبضه کې راغی او شام فتح شو. شام خو بیت المقدس پکې لوی جومات دی، او د ډېرو پیغمبران او یا پکې پیغمبران دفن دي، او د مسلمانانو دپاره لویه خوشحالي وه چې زمونږ قبله اولا فتح شوه او د مسلمانانو په قبضه کې راغله. نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ د ډېرې لویې قافلې سره شام ته روان شو. په لاره ځي مزل زیات دی او اوښان کم دي، وی 2 کسان په یو اوښ باندې سواره شي، 2 کسان، او نمبر به پې سوردي کوي، مثلا 2 میله به پې یو سوري، بل به ښکته رواني چې اوښ هم ستړي نه شي، بیا به پې 2 میله بل سوري، بل به مهار نیولي په لاره به رواني. قافله روانه شوه. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ځان سره یو غلام ملګری کوي، هلکه ته به ما سره دی. نو چې په لاره څنګه عمر نمبر راځي او کوزیږي، غلام ورته امیر المؤمنین څه کوي؟ وی بس اوس ته سورېږه،
او پړی به زه نیسم. وی صاحب ما شرمې، ما بې عزته کېده، خلک به څه وایي؟ زه ستا غلام یم، ستا نوکر او خادم یم. نو صاحب تاسو به بره ناست یې او اوښ به زه چلوم، زه به د اوښ پړی به ما نیولي. وی نه، ته مسلمان نه، ته انسان نه څه. زه ستړی، ته ستړی کېږې، زه ستړی کېږم، ته نه ستړی کېږې څه. غلام ورسره په جګړه دی. وی نه، دلته خو ټیک ده چې زه امیرالمؤمنین یم، خو د قیامت پر ورځ به زه امیرالمؤمنین بیا ګورې نه یم. دلته د مسلمانانو بادشاه یم او د قیامت په لوی میدان کې بیا به زه د مسلمانانو بادشاه نه یم. الله له به څه جواب ورکوم. همقسې چې څومره مزل به عمر په اوښ که او پړی به هغه غلام نیولی و، هغومره مزل به بیا غلام یې بره په اوښ باندې به تور کړ او پړی به عمر فاروق نیولی. او بس کې څوک داسې چې خپل نوکر په څاوري باندې سور کړي او پړی ده نیولي او وی امیرالمؤمنین عمر فاروق غوندې سړی. شام ته ورسېدل، کافي مزل دی. چې شام ته نږدې شو، د شام یهودیان او عیسایان ټول استقبال لروتې وي او نوم خو یې خلقو اورېدلی چې حضرت عمر د یو رعب او د دبدبې خاوند دی. نو تماشې له هم ډېر خلک راوتي وي چې موږ د عمر ووینو چې دا لاسین سړی دی. اتفاقا چې شام ته کله داخلیږي قافله، دغه وخت کې د عمر نمبر په دې راغلی دی چې د اوښ پړی به نیسي او غلام به زورېږي. نو عمر فاروق راکوز شو، غلام ته یې بره خېږه، اوس زما نمبر دی. غلام ورته خدای دپاره امیرالمؤمنین، دا خو موږ دارې شام ته داخلیږو، دا خلک ستا استقبال له راوتې دی. نو دا خو ډېره زیاته بده خبره ده چې د اوښ پړی تا نیولي او زه پرې د پاسه سور یم. لکه په لار هم دا چل وکړه نو خیر دی، لیکن دلته به دا چل نه کړو، دا خلک به څه وایي؟ موږ به بې عزته ښکاره شو. دا مسلمانان به ډېر وایي به چې ښه د دوی داسې امیرالمؤمنین دی، بادشاه دی چې غلام په اوښ ناست دی او پړی ده نیولی دی. ورته یې ویې ګوره د انصاف کار به کوو، بې انصافي به نه کوو. انصاف دا دی چې نمبر زما دی. خلکو هم ورته مینت وکړه، زاري ورته وکړه، وزیران ټول چې صاحب دا زمونږ بېعزتي ده، دا ستا بېعزتي ده، د مسلمانانو بېعزتي ده او د خدای دپاره ته سور شه او پړی خیر دی، دا غلام نه بل څوک به ونیسي. وی داسې کېږي نه. هماغه غلام یې په اوښ باندې سور کړ او د پړی نیولی.